السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو اوریدونکو. نن د زیارت ورځ ده او د جون 15 نیټه او کال دی 2023. خوش نصیبي خوشبختي چې یو داسې دروند خوږ مېلمه زمونږ کلي ډاګ بسود ته راغلی دی. د دې یو مرکه د تېرو ورځو کې تاسو کتلې ده، تاسو ډېره زیاته خوښه کړې ده او دی بیا ما ته وی چې یاره زه خوشحاله یم چې تاسو ما نه انټرویو وکړو او خلکو دومره وستایله. نن به چونکې د دې تعلق د شوبز سره د فلمي دنیا سره دی، نو نن به خبره کوو د فلمي سندرو او د فلمي سندرو د ریکارډینګ او دې چې کوم فلمونه مثلا جوړ کړي دي او د دې د هغې شوټینګونه کړي دي او بیا د هغې ریکارډینګ یا ډبینګ دا به دې څنګه کولو. اول ته هرکلی وایم کیسر صنوبر صاحب، په خیر راغلی دي. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ السلام علیکم زما مینوالو مشرانو کشرانو. زه شکرګزار یم ستاسو چې تاسو دا لومړی پورشن کې موږ ته انټرویو او تاسو ډېر خوښ کړو، ډېر ښه تاسو د هغې ریمارک ورکړو، ستاسو ډېر مهرباني. او دا بیا حاجي صاحب دی، یو ډېر خوږ سړی دی او ډېر لوی محنت یې کړی دی. دا دومره دا زاړه څیزونه دا ما وکتو، دا ما د نن نه چېرته 50 کاله مخکې کتلي، ما نه دي کتلي. د هغې 50 کال نه پسته تر ما په دې کې د دومره راغونډ کړي دي، د کم سندرې دي، کم سندرغاړي صحبت خان او د کم زمانې کسان پکې. دا د محنت دی د هغه چې د شوق لري د کلچر سره. د کلچر چې د څومره کېږدي شي د روان دی د هر ځای کې دی چې دی نو تپوسونه کوي چې لکه دا کم دی کې دا سړی د کم ځای و، د قبر کم دی کې دی به اوسېده کوم ځای کې. دا ډېر لوی کار دی، دا څوک کولی نه شي. دا د محنت دی د هغه او د راغوښتې ما د ډېر مهرباني ده ډېر هغه. او باقي دا خو کار دی او دا خو شوق دی. ګور دا شوق چې دا کلچر چې دی که نه کلچر خو به د مونږ پښتانه یو، مونږ خو کلچر سره دغه دی. د کلچر نه علاوه خو زمونږ دغه نشته، زمونږ خو پهچان کلچر دی. دا څومره فلمونه چې مونږ بلیک اینډ وایټ جوړ کړي دي دا مونږ په کلچر باندې مو جوړ کړو. یو به وه یو به وه غوان به و کور به میخې به وې دا به صنوبر صاحب د خدای وبخښي هغه زما استاد صنوبر خان صاحب. هغه چې به چېرته میخه ولاړو نو بس مدر صاحب دی وبخښي خدای وبخښي خبر تو یار بس د صنوبر خان را د ښکاري شوټینګ دی چې میخه مې ولیده. دا د هغه یو پهچان و، هغه میخه په ده باندې. ښه کیسر صنوبر صاحب ستاسو مننه چې تاسو لالونو کې یو مرکه وکړه او نن دا دویم مرکه موږ سره کوئ. راځو فلمي دنیا پلو. دا که کوډي ستاسو مخې ته پراته دي د باجې دا فلمي ریکارډونه دي. ما سره خو ستاسو ذکر وکړو، ما سره خو د المارۍ ډکې دي. د پښتو وړومبی نغمه هم را سره شته چې 1902 کې ریکارډ شوي ده. صحبت او میر احمد استاد او مظفر خان، انځرګل عبدالله جان او سبزري خان، چشتي چمن جان، دا ټول را سره دي په سوونو په زرګونو. راځو د فلم پلو. تاسو هدایتکار وئ، تاسو به په سایډ لاړئ، فلم به مو جوړ کړو، شوټینګ به مو وکړو. بیا د دې دا ډبینګ به څنګه کېدو او دا په کوم سټوډیو کې کېدو او په دې کې یو کردار د ساوند ریکارډسټ هم وي که نه؟ بالکل. لږ په دې را سره خبره وکړئ. اصل خبره دا ده چې موږ به فلم جوړ کړو چې د هغه به د کومو سټوډیو سره تعلق و چې کوم سټوډیو کې به موږ هغه جوړو. ولې چې ټولې سټوډیوګان وي، ایم سټوډیو وه، باري سټوډیو، شانو سټوډیو وه، شباب وه، ایونیو سټوډیو وه، سنای سټوډیو وه، اخو اشرف کمپلیکس یو سټوډیو وه، ټوټل تقریبا 8 سټوډیوګان وې. دا دی به هغه ځای کې ډبینګ کېده. مثلا باري سټوډیو کې موږ ډبینګ کوو، بارو سټوډیو فلم و، هلته ما دفتر واغوستو، هلته موږ فلم شروع کړو. چې فلم شروع کړو چې د ډبینګ مهارت به راغی نو هلته زموږ یو ډېر خوږ ملګری ډېر خوږ دغه میر اجمل شاه صاحب. شاه صاحب، اجمل شاه صاحب. اجمل شاه صاحب خو زما هم ورور دی، دلته راځي. خوشباز سړی دی، ډېر ښه سړی دی او ډېر ویښ ژوند یې تېر کړی دی. یاره چې زه چې لاهور ته لاړ شم که نه، نو که زه یقین وکړئ چې که اجمل شاه صاحب نه وی نو به زه به لاهور ته اډو تلم نه. خو دومره مینهناک انسان دی چې لاهور ته لاړ شم بس هغه له بیا آرام نه ورځي او بس یو موټر سایکل دی پس پای مې ګرځوي نو. او بل دا ده چې هغه ته څوک انکار نه کوي داسې وخت یې تېر کړی دی، نه یو اداکاره نه ورته یو اداکار انکار کوي. که ما ورته چاته ویلي دي چې یو ځل ورته ما ویل یاره د سنیتا خان صاحب سره به څنګه میلاو شم، ټلیفون یې راوایستی وایي کوډي کې درو ما خو چاته به یې کړی هغه چې مې کته سنیتا خان ځای ته زه بوتلم. ښه شاه صاحب ریکارډینګ کول ولته هغه ریکارډینګ او دا د ما خوش قسمتي ده چې
شاه صاحب لا چانس هم زما په فلم کې ملو شو از ریکارډیسټ ها ساوند ریکارډیسټ ساوند ریکارډیسټ کوم فلم کوم اوس ما ته نه دی یاد خو لکه فرست چانس دې نو هغه زما فلم نه ها مطلب بل مخکې هغه سیسټم ها او نو بس ما دغه پښتو وې پښتو سره تعلق مو او انسان هم خو او بیا کار هم ډېر ښه کوو دغه هم کوو بل د ما دغه چېرې دغه شي هغه خو دغه خپل محنت بیا دغه بیا خو هغه ډېر ښه ریکارډر شو د ټولو پښتو فلمونو هغه ریکارډ شو ریکارډینګ مې کوو په دغه مې کوو په دغه باندې ما دا پوښتنه کوله چې تاسو به شوټینګ وکړو که نه په دغه کې په سایټ باندې بهر بیا به د دې د ریکارډینګ د ډایلاګ وغیره به تاسو دې سره بیا په سټوډیو کې ریکارډ کړو هغې نه مونږ لوپونه جوړو دغه لوپونه یو دا یو آرټسټ دی دا بل آرټسټ دی دا بل آرټسټ دی لږ لږ په دغه باندې هغه لوپونو باندې چې دین هغه سایلنټ کې به چې هغه چلېدو نو په هغې چې کوم ډایلاګ و هغه موږ سره ورسره دا کړو چې هغه اجمل شاه صاحب و دا به دغه نور زموږ ډېر دغه د استاد مظفر صاحب د استاد ډېر په دغه باندې سعید صاحب د ایونیو سټوډیو ادریس بټي الله دې ښه ساتي زبردست ریکارډ شو باندې هلته چې نجمي ډېر ښه ریکارډ شو ایم سټوډیو کې تقریبا هر سټوډیو خپل ریکارډ شو تاج صاحب زموږ د شالو سټوډیو ډېر زبردست نو دا د هر د باري سټوډیو سره منسلک و دا څونه ډېر باري سټوډیو کې دغه خو سم شته که نه کوم دی بجې دا ساوند ریکارډینګ نه هر څه شته اوس هر څه شته بالکل شته خو هلته بس هغه چینل بیلل چلیږي د هغې څخه ډبینګ شته دا سندره به د فلمي سندره چې ریکارډ کېده دا ته یو سندره هم بیا غږومه که نه خو دا به څنګه د دې ریکارډینګ به څنګه کېده د دې به ریکارډینګ دی چې ګلنار بیګم دې خدای وبخي امین سره د آرټسټانو چې د میوزیشنانو سني صاحب و کاپلي ربیب و هغه نور کسان به صادق استاد ټول دا به راغونډ شو مونږ به ریسل کوو د یوې ګانې به مونږ میوزیک به مونږ لس ورځې ریسلې کولې په ټول کې چې به دا ریسل چې فائنل به شو نو بیا موږ لاړو سټوډیو به هم وکړه نو بیا په سټوډیو کې موږ هغه ریکارډینګ کوو دا به هم په دغه سټوډیو کې کېدو نو دا چې کوم سټوډیو لکه مثلا ایونیو فلم به هلته څه دا مایک به لګېدلي وو ډېر که څنګه بلا سازونه وو که نه نه د هغې خپلې خپلې کمرې وي دا تبلیغ کمره ده دا باجې کمره ده دا کلانټ ده دا د پیانو ده مختلف دغه دی هغه لینک بیا دوباره رو میکسر سره براته نا میکسر به د کنټرول کوو تبلا باجا خبر د تبلیغ والا او د مختلف هارمونیم دا به بیل بیل دا خو ډېر ګران کار نه دا بس کار دی که نه ګوره کار خو د خپل کارو د مونږ خپل کارو د خپل دا کو خپل داسې کار کوو تاسو د ګلنار بیګم ذکر وکړو یو سندره درته ګلنار بیګم ګلچستا غوندې اشنا لرمه ګلچستا غوندې اشنا لرمه یا د دنیا د دنیا کله پروا لرمه ګلچستا غوندې اشنا لرمه کیسر صاحب څه درته یاد شو ډېر زاړه دغه په ایمان زاړه وختونه درته یاد شو که نه دا یو جمیل صاحب و جمیل احمد خان دا ډېر ډایرکټر و جمیل احمد خان دا ډېر ډایرکټر و راته ښکار دي دغه و لیکوال و او ډېر پښتون سړی و ډېر ښه سړی و که ما ته سني صاحب وویل چې شمک پتنګ یو فلم و او لاجور سلیم ډاکټر لاجور سلیم صاحب هم د دې ډاګ بیسود دی که نه هغه ادم خان درخانه او باغي فلم او د وینې تږي او پښتون توره کې هم ډېرې ګانې دي ډېرو فلمونو له سندرې لیکلي نو چې د دې سندرې لاجور سلیم صاحب لیکلي او کله خزان کله بهار له مغې لیکلي وي زیاتې نو هغه بیا په نیمه کې پاتې شو پروډوسر سره پیسې نه وي که نه بیا کله خزان کله بهار شروع شو خو چونکې یوسف خان شرمانو کې تکړه ټیم و که نه ټول تجربه کار نو هغه مخکې ریلیز شو دا زما یې لاس کې یو ریکارډ دی د فلم نوم دی هیبت خان هیبت خان او د دې چې دی دا په 1901 کې په دې ریکارډ لیکلي دي که نه نو یو طرف ته یو سندره ده ستا خماري سترګې چې ما لیدلي دي هدایت الله په آواز دی موسیقار چې دی نو ایسټي سني دی سني صاحب موسیقار دی او دا بل چې دی شاعر چې دی نو د امیر غلام صادق دی داسې کار کوو که نه دا یو بل ککوړه د ما لاس کې دی او د سني صاحب موسیقي ده او شاعر امیر غلام صادق دی 1901 کې ریکارډ شوی د فلم نوم دی هیبت خان
ها دا چلیدل نه خو بس ها ریلیز شوی خو کنه پته لګی ته ریلیز شوی او ها بس او خو ډېر بنې چلیدل خو سندرې مزیدارې دي ګورې ښه ها دا به لږه واورو ښه ताको माली सगी के माली दिली ताको माली सगी के माली दिली खुशी जमीन में पद पड़ली खुशी जमीन में पद पड़ली ها ماشاءالله ماشاءالله تاسو په ګورو سټاک دی هدایت الله دې خوښ شو کنه مې تاسو خو دا دومره سټاک چې دا د اکیلم په میاشت به تیر شو ستا سټاک به ختم نشي دا نه ما سره ډېره لویه خزانه ده شکر دی دا هدایت الله چې وکنه الله پاک دې وبخي دا څلورم کال د مرګ روان دی ها په دې 28 سپتمبر به د هغه څلور کالو شي دلته زمونږ کلي کې مقبره ده زمونږ د دې کلي د ډېر ښه خاندان سړی و دا لاجبر سلیم صاحب ډاکټر لاجبر سلیم صاحب او دا خپلو کې تربورانو که نه اوس د کمال خبره دا وه چې هدایت الله صاحب د خدای پاک وبخي هغه به چې خبرې کولې د زر زر خبرې به یې کولې لکه تړتړی غوندې که نه او چې دلته دې دغه ته وګورې نو سړی حیران شي چې خدای پاک کې دا څه کمال و تاسو سره چې ته ملاقاتونه شوي وو ډېر ولې ها دا یو ریکارډ مې پیدا کړی دی ډېر نایابه که نه صحیح او دا د کشور سلطان اواز دی او میوزیک چې دی د رفیق شینواری دی او شاعر چې دی نو دا مراد شینواری دی او حبیب الله پروډکشن د فلم نوم دی باغی بالکل او دا سندره په باغی فلم کې نشته ها دا یو داسې سندره ده لږه غوندې به زه تاسو ته غږوم د کشور سلطان په اواز باندې که نه رحمت تسا وجود ہے دنیا ہو کو اقبا کے دہر جا مدد کون کے در جا حجت روائے اے سردارا گان جانو یہ سن دفا پائے جگمان کو کرو کے گرش حبیبا یار رکور اپنے جہان آئے اے سردار گان جانو رسول دفا پر آئے ستاسو دا شوبه چې کومه ده هدایتکاري فلمونه خو تاسو ویلي چې ما د سلو نه سیوا فلمونه جوړ کړي دي به طور هدایتکار او ستاسو فلمونه که زه دا وایم چې ټول سوپر هټ دي او اتفاق دا دی چې ما دا یو څو فلمونه ستاسو چې دي که ما یو څو کتلي دي په هغې کې ستاسو ډېر دي بنارسی شړنګ د بنګړو او ډمتوب نه منم دا ما کتلي دي او بل نمک حرام دا هم ستاسو او دي. یو ادمخور خو ستاسو نو هغه ادمخور هم ستاسو دا ټول سوپر هټ فلمونه دي او شاهد خان دي سینما کې د سردار خان لالا په سینما کې بالکل شروع شوي دي دا راته وایي چې په دې فلم لاین کې د ټولو نه ګرانه شوبه زما په خیال خو دا هدایتکاري ده نو هغه کې ګران و دیو خو ډیر اسانه ده کنه نه دا هغه خبره بوکو هغه کې ګران دا و چې یو پروډوسر ورغه اها ناغه وایي چې به د فلم جوړو ها هغه بدانې چې ما کہانی ده هغه بدانې چې دا پلان کې پکې واله د خپل نه بس هغه پیسې راکړي یا به زموږه کارو کہانی به موږ لیکله میوزیک به موږ جوړو آرټستان به موږ اوسو کار به موږ په خپل تاب جن دا سره کو کہانی مطابق کار کوو
پای کې د انټرفیرینګ به نوم څه درو خو فلمونه به جوړېدو او دغه ونو هغه وخت چې هغه کې ډېر دغه بوج چې دی خو د مینس کیپټن چې دی خو ډایرکټر دی او فلم خو ټول دارو بدار په هغه باندې دی دار مدار ډایرکټر بالکل دا راته ما ته ممتاز صاحب چې مونږ به اول لوکیشن وکړو په کیسه به مو کارو کو بیا به مو لوکیشن وکړو چې دلته به د دې فلم شوټینګ کوو تاسو هم دغه شان کول ان نو هغه به موږ داسې کوو مثلا یو کہانی به موږ ولیکله هغه به اوټډور وه ها مثلا بار به کنه چېرته کالام کې به وه یا به چېرته ګوره کې وه یا مدین کې یا نن سبا چې ایوبي او دا کرایت کړي مونسره کې نو الته موږ لاول لاړو اب موږ ځکه لاړو چې موږ بتلو موږ ته دا پته چې موږ بدل دونه کار کو دې کې به دوره کار کو دا کې به دوره کار موږ خپل پوره کوم کہانی بول دا مطابق موږ لوکیشن سلیکټ کړ بیا دا د فلم شوټینګ نه مخکې بالکل ها بیا به موږ راړو بیا ډیټونه میټونه به واغستو بیا به لاړو چې واولو موږ ته پته چې بھئی دا پلان کې سیستم به موږ پلان کې چې کوم بس هغه سبا بال تروانو الته سکارو بال تکاو کو دا بدل سونه ټیم کې به یو فلم هغه وخت کې لکه دا شرنګ د بنگړو بنارسي او دا موږ خو دې په میاش کې تقریبا دواړه میاش کې به یو فلم جوړېدو دواړه او پیندل سره دی یا پیندل نو د دې د میوزیک د سندرې و مخکې ریکارډ شوی ابخ کې بالکل دار څه بخ کې موږ ریکارډ کړی ها دا موږ سره دا کو دا موږ ځان سره وړي الته څه مطابق کارو به کوم دا په غرونو مرونو کې چې دا غانې کله کیږي کنه او هیرو هیروین وته غډیږي را غډیږي نو الته وته تاسو دا په دې ډیګ میګ لګولي که څنګه او کنه دی باقاعده دې ساوند چیرم په جدا دي سیستم دی هغه مطابق باندې چې سپیکر دی هغه کې دی هغه مطابق چې ډانس ماستر شو هغه مطابق هغه شاټ جوړي لاول میوزیک اوري امیزو سره پورا داو کې بیا ډایرکټر سره سلام کې دا سره کې بیا هغه مطابق هغه شاټ جوړي تاسو په دې فلمونو کې چې کوم تاسو جوړ کړی دی به تور هدایتکار تاسو سوي چې کوم یو فلم به فلم ساز لا زیاته پیسې ګټلی نو خیر ګټه هغه دا نه مکرام داس یو فلم چې دا غسته چې پسو کنه دا غي د لسن نه زیاته پیسې ګټله دا اغست څه مطلب دا بل چا نه یو ریټ کنه موږ به جوړ کړو پروډوسر به دا کوم بیا په سینما باندې خرڅ کو په سینما به مخرص او نو لاله سردار خان خو دې دا غسته ها او نو بس هغه ان شاء الله داسې لاړ چې بس ها واره نه یاري بداغي خو سینما په لور کنه ایته خو بیا فلم نن سبا لکه فلمونه بندي نشتا تر صحه پورې د پښتو سنه سره جوړیږي اوس می اوریدل چې په مردان کې یو دوه وړي سینماګانې کولو شو بالکل کولو شي دا چا جوړی کی او دا خو دا شاید خان دي سب کسان دي ته طاهر یو لګ دي ها ما سره مکه کار به کو بیا شاید خان سره نو بس هغه سپاټي باټي دا کړو بداو دو خلکو ډېر ریسپانس ورکو دا ها وړي سینماګانې دي او نورم جوړی جلتا ها او دا جوړی ورا دا استاد دا خو یو کاروبار دی دا موبایل وچلی دو اوس خلک چې غټ سکرین پوری اها غټ سکرین دا خلک بیا را واپس برابر او بیا تقریبا دی وخت او دې لوي په لوخار کې کېږي په هاټ او بنو کې دا دي الله ان شاء الله ها حضرت دا اداکاران چې اسف خان صاحب شو بدر منیر صاحب شو الله دی وبخي نعمت سرحدي صاحب او بیدار وخت صاحب دا صبره طارق شاه الله دا ټول دی خدای پاک وبخي چې کوم مفات شي وي کم یو بس تاسو هدایت به پاسانه فالو کولو تاسو ته مطمئن وي زموږ مین کار صفا خبرو کا زما مین کار چورو زموږ بدر صاحب سره کنه ها بدر صاحب تقریبا ټول فلمونو کې بدر صاحب ما سره ها په ټول فلمونو کې تقریبا دا بس تاسو خو او کنه دا به سبا دموږ خو او سبا ډیسټریبیوشن لغه کوشش وکړو چې موږ فلم جوړو نو موږ هغه کسان والو چې هغه مارکیټ کې خرڅي کی ها چې هغه پبلک خوخی ها دا خو په ځواني موږ بدر صاحب مو مستو صفان مو مستو نعمت مو مستو نه سره دي چې نو یو ډېر هیکټر ډېر زبردست انسان او شوقي سره او شوقي خو ډېر مخ کې براغه باز ټول مخ کې بغرا روان ها د لوز کول کلک انسانو کنه ډېر ګران انسان او ډېر پاک او ډېر ښه وخت تیر کړی دی دا څه دا کنه دا بالکل کله چې هغه په فلم کې نو ډېر خراب رولونه کړیو کنه بس هغه صرف دا اکټینګ سره و ها نو رولینګ هغه ډېر خسړ ما چې په ډومبیزل سیکو نو ما
تصور نشو کولی چې دا نعمت سردي هغه نعمت سرحدي دي کنه. ها اوس که تاسو افر کوي چې فلم جوړو، مثال اسه زه ویم چې راځي یو فلم جوړو، څونه خرچه به پرې راځي او تاسو به تور هدایتکار به جوړ کړئ؟ نو موږ به کاسټ وګورو چې آیا په کہانی کې کم کاسټ ایڈجسټ کیږي. ها آیا لکه نن وخت کې ارباز خان دی، شاهد خان دی او جهانگیر دی، جهانگیر خان دی، دا کسان دي سواته وغیرہ دغه څو کسان دي. نو تاسو څه وایي چې څونه خرچه به راځي په فلم باندې؟ نو راځي په تقریبا 60-70 لاکھ 60 لاکھ روپے 50. ما ته چا وی چې اوس داسې فلمونه هم جوړیږي چې هغه د کم بجټ وي او هغه سنگل کاسټ سړی والی ها سنگل شاهد خان والا وسره والا سواته وسره والا بل وسره بس هغه دا نن سبا تاسو فلم بلاړ د روان دي روان دي ان شاء الله. تاسو چې ته فلم جوړوي نن سبا اوس یو سره جوړوم پروګرام دی. ها سید تاکالی زموږ یو ریټر دی، ما شاګردون دی، هغه فلم ساز دی او د اختر نه پاسې ان شاء الله په باندې کار کوي. کیسر خان صاحب ډیره مننه، الله مو په خپل نیکو مقصدونو کې کامیاب او بریالي لره. او یو ور بیا مننه کوم چې تاسو نن زمونږ کلي ته راغلي ډاکټر سید ته او دغه الله به لیکلي ستاسو دلته دا راتګ بس دا رزق دلته راوړو. او نو زه کتونکو ته هم خواست کوم چې کله د دې هنرمندانو د دې اداکارانو د ویډیوګانو تاسو ویډیوګانې وګورئ نو په دې باندې کوشش کوئ چې کمنټ پې خامخا کوئ او ښه کمنټ خیر. زما الحمدلله داسې کس نشته زما سره کتونکي، ټول حلالیان دي، ټول ښه پښتانه خلک دي، ځکه چې اوسه پورې یو چا غلط کمنټ په یو ویډیو نه دی کړی. دا ما دپاره لویه خبره ده، اعزاز دی. نو اوس نه د کیمرمین اسامه سره تر بلې خپرونې پورې اجازه غواړو. د لوی الله په امان. السلام علیکم. الله